Audio Jungle. السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه یم مطیع الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن مې درته یو داسې خبر راوړی دی چې د ټکنالوژي دنیا یې حیرانه کړې ده. یو مشهور ټکنالوژي شرکت یو داسې موبایل جوړ کړی چې بغیر له چارجه کار کوي. دا موبایل کولی شي کلونه یا پیړۍ کار وکړي. دا د نوي سولر یا انرژۍ له لارې کار کوي. په دې موبایل کې داسې ټکنالوژي ده چې چاپیرچل انرژي جذبوي. دا موبایل ځان په خپله چارج کوي او هیڅکله ګرمیږي نه. دا ټکنالوژي یوه لویه بدلون ده. کاروونکي وایي موږ حیران یو، دا موبایل هیڅکله هم خاموشیږي نه یا چارج ته اړتیا نه لري. داسې موبایل مو مخکې نه و لیدلی. دا موبایل به په 2025 کې بازار ته راوځي. قیمت به یې ډېر لوړ وي، خو کمپنیانې وایي چې هر څوک به یې اخیستلی شي او وخت سره به دا موبایل ارزان شي او بیا به یې هر سړی واخلي. دا ټکنالوژي به د موبایل دنیا بدله کړي. نور به چارج کول ته هیڅ ضرورت نه وي او نه به دا اندېښنه وي چې موبایل بیټري تشه شوله. نو ګرانو کتونکو، که تاسو هم غواړئ چې د ټکنالوژۍ دا نوی بدلون ولیدل شي، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه سره ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.